بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن پنځنۍ پنجشنبه د 1445 هجري څلورلس کال د صفر المظفر 15مه نیټه ده چې د 1402 د وژې یا اسمبلې د میاشتې د 9 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکی. د هیواد څخه د وروستي امریکایي سرتیري وتل او د خپلواکۍ بیا ترلاسه کېدل په 20 کلن اشغال کې ډیری افغانانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. د مالیې وزارت د عوایدو عمومي رئیس ته لوري د سوداګرو د ستونزو اورېدل دغه ستونزې به تر مرکزه ورسول سي. او د بیکرآباد سیمه کې د یو کانال د جوړېدو د چارو پیل. دغه کانال به په 3 میاشتو کې بشپړ او ګټې اخیستنې ته چمتو سي. او اوس هم بشپړ خبرونه. د هیواد څخه د وروستي امریکایي سرتیري د وتلو ورځې د وژې اسمبلې 9مې په اړه کارپوهان وایي په تیرو 20 کلونو کې ډیری سیمې د بهرنیو ځواکونو د بمباریو له امله تخریب شوي دي. د هرات د شینډنډ ولسوالۍ په سیمو کې د بمباریو په ترڅ کې د خلکو ډیری کورونه وران او په زرهاو ماشومان او ښځې پکې په شهادت ورسېدل. اوس د امریکا او د هغوی د متحدانو د وتلو په 2مه کلیزه کې د دین عالمان او خلک د اشغال د ختم او د مجاهدینو د بریا څخه خوښي څرګندوي او وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې د هیواد د بیلابیلو برخو د بیارغونې په برخه کې اساسي او بنیادي کړنې ترسره سي. پام وکړئ په دې اړه راپورټ ته. د هرات د شینډنډ ولسوالۍ د هیواد په لویدیځ کې یوه مهمه او استراتیژیکه سیمه ده. په تیرو 20 کالو کې بهرنیو ځواکونو هلته نظامي هډې لرلې او د هغه ځای خطرناکه او ورانوونکي بریدونه پر لار اچول. په تیرو 20 کالو کې د دغه ولسوالۍ بیلابیلې سیمې د بهرنیانو تر هدف لاندې ونیول سوې چې له امله یې ډیری کورونه وران او ډیری خلک شهیدان سوه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وه. فرنگی از اونا تنها محدود به یک قسمت و یک حوزه هم نمیشد، بلکه در تمام حوزه ها تلاش میکرد که اهداف عمومی یا یک شکل زندگی از اروپا را در افغانستان پیاده بسازه که شما میدانید افغانستان از خود عنعنات و اصول و یک کشور کاملا مذهبی می باشه، اونا رو نمیتوانستن تحمل بکنن. مجردی که به عنوان افغان معرفی میشدن اونا رو به عنوان تروریسم، به عنوان حامل مواد مخدر مورد اهانت قرار میدادن. این از آثار عملی اینمی تهاجم غربی ها و متجاوزین و اشغالگران در رأس از امریکا و ناتو بود. د بل لوري د دین عالمان او د پوهنتون استادان وایي بهرنیو ځواکونو د عالمانو او خلکو د وژنې، د کورونو د ورانۍ او د قانون د تاراج پر وخت خلکو او هیواد ته ډیر زیانونه واړول. لله الحمد نوع سمبوله برای ملت مظلوم افغانستان روز افتخاری هست که برای تمام کفار جهان و ابرقدرت‌های جهان این نشان داده شد که افغانستان گورستان همه قلدرها هست و هیچ ظالم و قلدر نمیتونه در قلب آسیا اینجی او بمانه و اگر مدت بیاید این ملت مظلوم با پای برهنه اونا را از این سرزمین خود بیرون میکنن و آخرین سرباز آمریکای اشغالگر که اونا آماده بودند که در طول تاریخ اینا در اینجا بمانند و یکی از کشورهای استعمار شده دائمی افغانستان برای اینها باشه. اما این افتخار نصیب ملت ما شد که روز 9 سمبوله اونا با فجیع‌ترین و بدترین وضعیت، با رسواترین وضعیت اونا از افغانستان سربازای خود کشیدند و اعتراف کردند که ما در افغانستان شکست خوردیم، شکست نظامی خوردیم و اینجا دیگه برای ما جای نیست و رفتن. افراد تحصیل کرده ما اساتید پوهنتون ها از این هم به اصطلاح فارغ از آسیب نبودن. مراکز علمی نوعی آسیب دید، تعدادی از کادرها رفتن بیرون از کشور به اساسی که عدم شناختی دقیقی که داشتن یا تبلیغاتی که صورت گرفته بود. اگر تحقیق صورت بگیره از سلاح‌های شیمیایی مختلفی هم در این سرزمین استفاده شده که باعث خسارات بر زراعت و آب و هوا و محیط زیست هم وارد کرده است. هغوی دا رازوایي اړینه ده چې د دې نه وروسته په بنسټیزو برخو ودې او د اقتصاد په ځان بسیاینې او د ښوونې او روزنې د کیفیت لوړولو
د فرهنګ بډاینې او نورو برخو کې نه ستړې کېدونکې هڅې ترسره سي. د یادول وړ ده چې د امریکا وروستی سرتیری په دغه شپه 2 کاله مخکې د کابل هوایي ډګر د لارې د هیواد څخه وتښتېد او د ماتې بله پاڼه واوښتله. د مالیې وزارت د عوایدو عمومي رئیس د لوري د هرات د سوداګرو ستونزې واوریدل سوې. په هغه غونډه کې چې د هرات په مستوفیت کې جوړه سوه په هغې کې د مالیې وزارت د عوایدو عمومي رئیس مولوي شیر محمد مشفق او دغه وزارت د حقوقي او پالیسۍ برخې رئیس او د هرات مستوفي حافظ خلیل الرحمن ابو احسان او یو شمیر سوداګرو حضور درلود. په دغه غونډه کې د ملي سوداګرو ستونزې او د تجارت په وړاندې ګواښونو په اړه خبرې وسوې. سوداګرو د ستونزو د حل غوښتنه وکړه. وروسته مولوي مشفق وویل حکومت د سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې ځان مسؤل بولي او زیار باسي چې ستونزې حل کړي. دا راز مولوي ندا محمد صدیقي هم د سهولتونو د برابرېدو خبر ورکړه. ویل چې د هرات سوداګرو ستونزې به ډیر ژر لوړپوړو مسؤلینو ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت نظام مسؤلینو د ملي سوداګرو ته لازمي اسانتیاوې برابر کړي دي او پانګوالو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. د هرات ښاروالۍ اطلاعات او فرهنګ او پوهنې ریاست ترمنځ درې اړخیزه وکړه لاسلیک سو. په ښوونځیو کې د ښاري چارو پوهاوی، د مدني مسؤلیتونو مننې رواجول، د یو پاک ښار درلودلو د فرهنګ دودول او د ځوانانو د مهارتونو انکشاف هغه موخې دي چې دا ګډه کمیټه به پر مخ وړي. پام وکړئ په دې هکله راپورټ ته. د هرات ښاروالۍ اطلاعات او فرهنګ او پوهنې ریاستونو ترمنځ د همکارۍ درې اړخیزه هوکړه لاسلیک سو. د دې هوکړه لیک موخه د هرات په ښوونځیو او مدرسو کې د یوې کمیټې په چوکاټ کې کار کول دي. د دې کمیټې موخه د ښاري چارو په اړه پوهاوی، د ښاري مسؤلیتونو د مننې، د یو پاک ښار درلودلو دود او د ځوانانو د مهارتونو انکشاف یاد شوی دی. انشاءالله به یو ډیر ښه مثبت ګامي او انشاءالله به دا به موږ د دې برنامې پوره حمایه کوو. او بیا هم د احمدزي صاحب او اجمایار صاحب څخه مننه کوو چې په دا برنامې کې ډیر کوشش کړی او د دوی په توسط دا برنامه جوړه شوی. مکتب میتونه در داخل مکتب خود ښاروالي داشته باشه. ما از مهارت‌های از استفاده میکنیم و یا میتونه که خیلی مفید و واقع شه. وقتی که شاگرد از مکتب رخصت میشه در شهر یک چیزی را میبینه و از این برنامه آگاهی داشته باشه، معلوم است که موثر تمام میشه. د اطلاعات او فرهنگ او پوهنې ریاست هم د ښاروالۍ د فعالیتونو د هرکلي سره سم دا کمیټه ارزشناک وبلل. پروگرام بسیار خوبی است. با در نظر داشتیم که برادران ښاروالي ما شب و روز زحمت میکشند شهر ما را به مثابه شهرهای امروز دنیا قرار دادن. اگر این پروگرام به سر برسه انشاءالله که شهر ما صفاتر خواهد شد. شهر ما به معنای واقعی خانه ما خواهد شد. من به نمایندگی از ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات انعقاد این تفاهم نامه سه جانبه را به فال نیک میگیرم. ایجاد کمیته ښاروالي در مدارس و در مکاتب اقدام بسیار نیکو و به سزایی هست. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو 2 کالو کې د هرات ښاروالۍ تر بل هر وخت د ښار د ښکلا او پاکوالي په برخه کې ډیری چارې ترسره کړي دي. د هرات مستوفیت مسؤلان وایي په دې اداره کې د مسلکي کسانو د ګمارنې چارې روانې دي. د هرات مستوفي حافظ خلیل الرحمن وایي د مسلکي کسانو جذب د مالیې وزارت د لومړیتوب څخه دی او په هرات کې دغه چارې ترسره شوي دي. دغه ادارې د 4م، 5م او 6م 15 بستونه اعلان ته ورکړي دي او د ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو څخه یې غوښتي چې خپل وتلي کسان دوی ته معرفي کړي. د دې نه مخکې د مالیې وزارت هم د مسلکي کسانو د ګمارنې چارې ترسره کړي دي. د هرات ښاروالۍ مسؤلان وایي د بکرآباد سیمه کې یو کانال د 400 مترو په اوږدو پیل شوی دی. د دې مسؤلانو په وینا د دې کانال د جوړېدو لپاره 2 میلیون افغانۍ لګښت ځانګړی شوی چې کار به د 3 میاشتو په اوږدو کې بشپړ او ګټې اخیستنې ته چمتو سي. دا راز د سیمې اوسیدونکي وایي د بارانونو په موسم کې به دوی ستونزې لرلې او هیله لري چې دغه ستونزې ژر حل سي. بیا هم راپورټ.
د بکرآباد سیمې په بیلابیلو سیمو کې د اوبو ایستلو لپاره کانال د 411 مترو په اوږدوالي د ښاروالۍ د لورې جوړیږي. د مسؤلانو په وینا دغه کانال د 1,866,000 افغانیو لګښت د ښاروالۍ پرمختیایي بودجې د لارې د 3 میاشتو په اوږدو کې بشپړیږي. دغه مسؤلان دا راز خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دې او نورو پروژو د کار څخه نظارت ولري. یکی از پروژه های مهم کانال بین کوچه ها بوده که امروز افتتاح شد به طول از 411 متر طول مجموعی، بودجه از تقریبا 2 میلیون افغانیه و در مدت 90 روز شرکت مربوطه باید ختم کنه. دیگه این مردم در گذشته متاسفانه مشکلات داشتن که کوچه آبهای باران و آبهای خانگی در کوچه سرگردان بود، یک مخرج یا خروجی نداشت. الحمدلله بعد از تکمیل از این پروژه، بعد از اجرای پروژه، دیگه او کثافت ها و او آشغال ها و مثلا اذیت هایی که مردم داشتن برطرف خواهد شد و همه آبهای خانگی، آبهای بارانی به شکل استاندارد از او به کانال اصلی هدایت خواهد شد. په همدې حال یو شمیر د سیمو اوسیدونکو د دې کانالونو د جوړېدو څخه خوښي څرګندوي او وايي د دې نه مخکې به د موسمی بارانونو د اوبو له امله د ستونزو سره مخامخ و. یک دولت به تنهایی خود هیچ کاری کرده نمیتونه. اگر صفایی مردم نده و قراردادهای وجود نداشته باشه، عواید دولت از کجا کنه؟ ولی خوشبختانه که عواید دولت فعلا به طریقی که لازم است به خاطر سهولت آوردن برای مردم او همون رقم مصرف میشه. قسمت کیفیت کار اولین کار خوب اینه که تمام همون انجینرهای که میاد سروی میکنه، دیزاین میکنه، تستای به وقت به موقع به اساس میگیره که این نواقص دیده نمیشه. در صورتی که نواقص دیده شد در آن وقت پروژه لغو میشه و پروژه لغو میشه و کس دیگه داده میشه. به مو واسطه ما کوشش میکنیم که همیشه کار ما طبق همون قرارداد استاندارد. امروز برای اولین بار در گذر G14 یک پروژه که به حدود 2 میلیون افغانی می شود این پروژه را افتتاح کردن و این کانال به امید خدا چون مشکلات زیاد مردم داشتن این مایم افتتاح کنم و به برابرداری بگذارن. ما از شهرولی سپاسگزاری میکنیم. بالاخره بعد از مدت ها انتظار کمی بکرآباد واقعا حیف بود که همی کوچه هیروی 11 هم کانال مونده و هم ریختی مونده، همه جا مرتب شده و این کوچه مردم از گرد خاک و بالاخره آلودگی رنج میبردن. انشالله که عزیزانی که در این راستا زحمت کشیدن، چه در عزیزان منطقه چه عزیزان شهروری و هر عزیزی که در این راستا زحمت کشید، انشالله خدا همه خیر آخرت و حاضرت بده. امیدوارم انشالله تمام نقاط شهر ما آباد و مرتب و با صفا باشه و هیچ مشکل ما نداشته باشه. دا په داسې حال کې ده چې په روان کال کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د 60 څخه تر 30 کیلومترو په اوږدو کې کانالونه جوړ شوي دي. او اوس هم پام وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. جمعه هرات ښار لمر الواره درجه 4 تیتای 15، غوریان اوریاز الواره درجه 4 تیتای 15، کراخ لمر الواره درجه 9 تیتای 14 او پشتون زرغون لمر الواره درجه 18 تیتای 12. درنو محترم لیدونکو دا خبرونه اوس هم په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هیواد څخه د وروستي امریکایي سرتیري وتل او د خپلواکۍ بیا ترلاسه کېدل په 20 کلن اشغال کې ډیری افغانانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. د مالیې وزارت د عواید عمومي رئیس ته لوري د سوداګرو د ستونزو اورېدل دغه ستونزې به تر مرکزه ورسول سي. او د بکرآباد سیمه کې د یو کانال د جوړېدو د چارو پیل. دغه کانال به په 3 میاشتو کې بشپړ او ګټې اخیستنې ته چمتو سي. محترم لیدونکو دا و د دې مهال خبرې ټولګه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په مهربانه لاس سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله شپې ولرئ.